السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې شپږ اویا کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 4009 مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د 4000 نه د زیاتو مریضانو حالت خطرناک دی. دغه رنګې په تیرو څلېرویشتو غنټو کې د کرونا وایرس 3712 مریضان صحتیاب شوي دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې موږ په کشمیر باندې د باعزته مذاکراتو نه چرته هم نه تښتو. د سند وزیر اطلاعات په صوبایي اسمبلی کې د صحافیانو د تحفظ بل پیش کړ. حکومت د بجلی د یونټ په قیمت کې 1 روپۍ 2 پیسې د زیاتوالي راوستو فیصله کړې ده. د پنډۍ د رنګ روډ په سکینډل کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې په دې منصوبه کې 50 لویو کسانو د دې منصوبې نه ناجایزه پیدا اوچته کړې ده. د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې پاکستان د همیشه نه د فلسطینیانو سره ولاړ دی. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان په ملک کې غیر معمولی معاشي تباہي خوره کړې ده. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدي وزیر اعظم عمران خان له مشوره ورکړې ده چې په نواز شریف او زرداری پسې خبرې کول پرېږده، په خپله باندې څه کارکردګي وښیه. د جمعې د لمونځ په موقع باندې په امام کعبه باندې حمله کوونکي نامعلوم سړی پولیسو گرفتار کړی دی. د عالمي شهرت یافته مبلغ مولانا طارق جمیل فاونډیشن مفت امبولانس سرویس شروع کړی دی. په لندن کې د حسن نواز په دفتر کې د نامعلومه کسانو د داخلېدو کوشش پولیسو ناکام کړی دی. د بھارت په نوی دلی کې د 15 کسانو خلاف د پاکستان د حمایت په جرم کې مقدمه درج کړې شوې ده. په مسجد اقصی کې یو ځل بیا اسرائیلي پولیسو په فلسطیني مسلمانانو باندې تشدد کړی دی. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو. او اوس د دې خبرونو تفصیل. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په ملک کې کرونا وایرس شپږ اویا کسان نور ووژل. د دې سره په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د شوو مړو شمېره 20,197 ته ورسېده.
د سرکاري اعدادوشمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 2,242 ټیسټونه شوي دي. تیره ورځ په ملک کې د کرونا وایرس 4,019 مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 3,904,402 ده. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس فعال مریضان 3,418 دي، په کومه کې چې د 4,000 نه د زیاتو مریضانو حالت خطرناک دی. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 3,712 مریضان صحتیاب شوي دي. د راغلو اطلاعاتو مطابق پر روانه هفته کې به په پاکستان کې تیار شوي د کرونا وایرس سنگل ډوز ویکسین ملاوېدل شروع شي. د جنگبندۍ باوجود په مسجد اقصی کې اسرائیلي پولیسو په فلسطینی مسلمانانو باندې یو ځل بیا تشدد کړی دی او وایي چې دغه رنګ یو ځل بیا په غزا کې جنگ ونښته. وزیر خارجه شاه محمود قریشي په نیویارک کې ویلي دي چې مونږه په کشمیر باندې د باعزته مذاکراتو نه هیڅ چرته نه تښتو. که څوک مونږ سره باعزته مذاکرات کول غواړي نو مونږه تیار یو، خو ولې په دې لړ کې به هیڅ قسم سودابازي نه کوو. د سند صوبایي وزیر اطلاعات په صوبایي اسمبلی کې د جرنالستانو د تحفظ بل پیش کړی دی، کوم چې په اسمبلی کې د باقاعده بحث لپاره منظور کړی شوی دی. وفاقي حکومت یو ځل بیا د بجلی په یونټ کې ₹1.72 د زیاتوالي راوستو فیصله کړې ده. د پنډۍ د رنګ روډ په سکینډل کې دا خبره په ډاګه شوې ده چې د دې منصوبې نه 50 طاقتورو کسانو ناجایزه پیدا اوچته کړې ده. په دې منصوبه کې د یو دیش د پاسه 100 ارب روپو د ځمکې ته اخیستو او خرڅولو لیندین شوی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق د الکترونیک ووټینګ ماشین د استعمال په لړ کې الیکشن کمیشن او حکومت یو بل ته ګوته خوځول شروع کړي دي. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې پاکستان د همیشه نه د فلسطینیانو سره ولاړ دی. د زیاته کړې دا څنګه چې په غزا کې اسرائیل رسوا شو، دغه رنګې به په پاکستان کې د یهودیانو ایجنټان رسوا کیږي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان ملک د غیر معمولی معاشي تباہی سره مخ کړی دی. د زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان هیڅ سیاسي مستقبل نشته. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدي یو پرایویټ ټلویزیون ته د انټرویو په دوران کې عمران خان له مشوره ورکړې ده چې د په نواز شریف او زرداری پسې خبرې کول پرېږدي، خپل د څه کارکردګي وښیي، ځکه چې قام په د باندې اعتماد کړی دی او د ووټ ورکړی دی. د عالمي شهرت یافته مبلغ مولانا طارق جمیل MTJ فاونډیشن مفت امبولانس سرویس شروع کړی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق د دې مقصد لپاره نوې ګاډي اخیستې شوې دي. د چین په صوبه چنکای کې د 7.4 شدت او په صوبه ینان کې د 6.4 شدت زلزله شوې ده، په کومه کې چې 9 د پاسه 100 عمارتونه په مکمل توګه باندې راپریوتي دي. په دې زلزله کې 3 کسان مړه او 33 نور جوبل شوي دي. د 100,000 نه زیات خلک محفوظو مقاماتو ته منتقل کړی شوي دي. د افغانستان په بغلان ولایت کې د افغان فوج او طالبانو ترمنځ سخت نښته شوې ده چې په نتیجه کې 8 فوجیان او 20 طالبان جنگجو وژل شوي دي. د جمعې د لمونځ د خطبې په وخت باندې په امام کعبه باندې حمله کوونکی سړی پولیس گرفتار کړی دی. دا سړی په احرام کې و، په لاس کې ورسره یې وچوکه وه. په لندن کې یو 2 نقاب اچونکو کسانو د حسن نواز په دفتر کې د داخلېدو کوشش وکړ. د پولیس پر اتاک باندې دا کسان د موقع نه وتښتېده. د بھارت په نوي دلی کې د پاکستان په حق کې د نارې وهلو په جرم کې د 15 کسانو خلاف مقدمه درج کړې شوې ده. په دې لړ کې د جومات د یو امام په شمول 4 کسان نیول شوي دي. 13 ورځ په هتیانو کې د فایرنګ په نتیجه کې زخمی شوی د انجمني دکانداران هتیانو جنرال سیکرټري علمگیر په هسپتال کې حق ورسېده. د پېښور په لیډي ریډینګ هسپتال کې زیر علاج و.
بل اړخ د عالمگیر د فایرنګ د ملزم د عدم گرفتاری خلاف انجمن دکانداران هتیان په هتیانو کې و احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاجي مظاهره ته د مرکزی تنظیم تاجران ذلی صدر ظاهر شاه، تحصیل صدر طارق او د شیرګل صدر ارشاد عزیز وینا وکړه. د تاجر برادرۍ مشرانو پولیس ته د ملزم د گرفتاری د پاره د 3 ورځو الټیمیټم ورکړ. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. کرکټر عبدالرحمن ویلي دی چې د ټیم په سلیکشن کې اوس هم د خوښ او ناخوښ سلسله جاری ده، کومه چې به په روان وخت کې د ټیم د تباهۍ سبب وګرځي. او اوس ګورو د موسم حال. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو. ورځ ګرمه وه، البته په اسمان باندې به کله ګوري او کله خال خال وریځې راخورې شوې. د محکمه موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق پر روانو 24 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا د خشک موسم امکان دی. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله پامان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن غوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.